په بغلان ولایت کې د ښځو لاسي صنایعو نندارتون جوړ سو. د بغلان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي له سوداګرو او متشبثو ښځو سره په ګډون د لاسي صنایعو نندارتون جوړ سو. مسؤلین زیاتوي د نندارتون جوړولو موخه د میرمنو لاسي توکو ته د بازار موندل ښودل سوی دی. لغمان کې د یوه خیریه بنسټ له لوري 3000 کورنیو سره د مرستې د ویش لړۍ پیل سوه. لغمان ولایت کې د زین العابدین خیریه بنسټ مسؤل ډاکټر همایون لغمانی ویلي دوی یو ځل بیا د تیرو کلونو په څیر وسول کولای چې د یاد بنسټ د زکات برنامې له لارې لغمان کې 3000 کورنیو ته د مرستو ویش لړۍ پیل کړي. نوموړی وایي چې پرون یې د مرستو په جریان کې 150 کورنیو ته توزیع وکړه چې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، غوړي، بوره او چای ورکول سول. د کډوالو چارو وزارت وایي د پاکستان د سیند ایالت له زندان څخه 40 تنه افغان بندیان خوشي سول. یاد وزارت ویلي چې په آزاد سوو افغان بندیانو کې 4 افغان کورنۍ هم شامل دي. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه افغانان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په هڅو خوشي سوي دي. د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان له زندان څخه تازه خوشي سوي افغانان به د سپین بولدک چمن له لارې هیواد ته انتقال سي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي هم دي چې د پاکستان د لندي او پچا زندانونو څخه د 160 افغان کډوالو خلاصولو هڅې هم روانې دي. د ترکیه او سوریې چارواکي وایي چې په دغه هیوادونو کې د 2 زلزلو له امله د مړو سویو کسانو شمیر نږدې 4000 ته رسېدلی او د ژوبل سویو کسانو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي. د ترکی انادولو اژانس ویلي چې دا زلزله پرون سهار وخته په شاوخوا 4 بجو او 20 دقیقو په داسې حال کې چې خلک په خواږه خوب ویده وسوه. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې ویلي چې د رشتر په کچه د لومړۍ زلزلې شدت 7.8 او د دویمې یې 5.9 چې دویمه زلزله له لومړۍ څخه 2 دقیقې وروسته وسوه.